روسیه له افغانانو سره په ښوونیزه برخه کې د ظرفیت لوړونې په موخه مرسته کوي. سلام ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. کابل کې د روسیې سفیر زاروف د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي په افغانستان کې له خپل ډیپلوماتیک ماموریت لا پیاوړی کړي او د غرض له افغانانو سره په ښوونیزه برخه کې د ظرفیت لوړونې په موخه مرسته وکړي. په دغه لیدنه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د روسیې سفیر ډاډ ورکړی چې هیواد یې کولی شي د خپلو تولیداتو او ترانزیت لپاره د افغانستان له لارې استفاده وکړي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.